السلام علیکم مینوالو څنګه یې ښه ارشد تنها یم یو ځل بیا تاسو ته د نوي پروګرام سره تاسو ته حاضر یو مینوال نن موږ سره عمران خان دی او عمران خان او پروګرام کې څه غزل څه شعر دا به ترې ریکارډ کړو انشاءالله مینوال تاسو به ترې ډېر خوند او مزه والی نو موږ سره اوسئ عمران خان تاسو ته هرکلی وایي څنګه چل دی مینوال ته به څه وایي دغه شان مینوال ته څه ډالۍ که مینه که نفرت کوي نو اد کوي مینه که نفرت کوي نو اد کوي دواړه که محنت کوي نو اد کوي دواړه که محنت کوي نو اد کوي او شته جانان ژوندی دی او ملا کاکا شته جانان ژوندی دی او ملا کاکا ذکر د جنت کوي نو اد کوي حد دی یار او وایي تا د خدای وایي چې پاتې شه وایي تا د د خدای وایي چې پاتې شه وګوره چې ست کوي نو اد کوي حد دی یار او هر حکم مني پښتون چې وکم وي هر حکم مني پښتون چې وکم وي بیا چې بغاوت کوي نو اد کوي حد دی یار او دا د سولادو غیرت دی نه منم دا د سولادو غیرت دی نه منم خلک چې غیرت کوي نو اد حد کوي دی یار او شونډې پکې ولړي جوټای کړي شونډې پکې ولړي جوټای کړي ما ته چې شربت کوي نو اد حد دی دغه شان یو یا مخکې به یې تش بریتونه ووهل مخکې به یې تش بریتونه ووهل مخکې به یې تش بریتونه ووهل اوس چې حجامت کوي نو اد کوي حد دی او ما ته پکې سترګې د چا یادې دي ما ته پکې سترګې د چا یاد ما ته پکې سترګې د چا یادې دي شیخ چې تلاوت کوي نو اد کوي حد دی او سر را باندې کېږي وایي مزه ښه سر را باندې کېږي وایي مزه ښه سر را باندې کېږي وایي مزه ښه وګوره چې ست کوي نو اد کوي او ستاسو کور کې سر د منظر پاتې دی ستاسو کور کې سر د منظر پاتې دی ستاسو کور کې سر د منظر پاتې دی او ګوره عبادت کوي نو اد کوي حد دی یار عمران خان دا به و عمران خان چې موږ څه یو ښایسته غزل شریک کړه د مینهوالو نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ د یوټیوب چینل ارشد تنها او د فیسبوک د پیج وزټ وکړئ انشاءالله تاسو ته به ډېرې ښې ښې ویډیوګانې میلاو شي بس موږ له اجازت راکړئ